صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. صدق الله العظيم. سورة فاطر دوشتم سپارہ نورلسم نمبر آیت. اللہ جل جلالہ د مومن او د کافر تمثیلات بیانې. وما يستوي الاعمى والبصير. نو اعمى لونتا وي لونتا نابینا مراد ته څوک دی؟ عالم دی نه، مراد ته جاهل دی یا کافر. بصیر بینا ته وي نو مراد ته عالم دی یا مؤمن. ولا الظلمات تیارا نو مراد ته د کفر تیاری دی. ولا النور رڼا ته وي نو مراد ته د ایمان رڼا ده. ولا الظل سوري ته وي مراد ته جزاء د آخرت ته، بدله د آخرت ثواب ته مراد دی. ولا الحرور حرور ګرمۍ ته وي مراد ته د جهنم اور دی او دوزخ ته مراد دی. نو الله پاک وی وما يستوي الاعمى والبصير، چې برابر نه دی لوند او بصیر او بینا. لوند او بینا برابر نه دي، یعنی مؤمن او کافر برابر نه دي. ولا الظلمات ولا النور، ایمان او کفر برابر نه دي. ولا الظل ولا الحرور، ثواب د آخرت یعنی جنت او دوزخ د جهنم اور ویدام برابر نه دي. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، او ندی برابر ژوندۍ او نمړي. اوس ګوره مخکې د مؤمن او د کافر تمثیلات تیر شو، نو دلته الله جل جلاله بیا د احیاء مراد مؤمنین دي او د اموات مراد کافران دي. بیا تمثیل ذکر کړي دې کې تاکید د تاکید او دوباره عمره فعل سره د استوا فعل سره او د مؤمنانو او کافرانو تمثيل ذکر کو. ان الله یقینا الله تعالی يسمع او روي من يشاء چاته چې غواړي الله تعالی. وما انت ونيت بمسمعنا او رون کې منغه چاته فی القبور چې په قبرونو کې دي. اوس ګوره دلته الله جل جلاله د مؤمنانو مثال د ژوندو سره ورکو او د کافرانو مثال د مړو سره ورکو. حدیث شریف کی راضی مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وي څوک چې د الله ذکر کوي د مثال د ژوند دي، او څوک چې د الله ذکر نه کوي دا مثال د مړي دي. این دا زړه مړي حقیقت کې هم مړ نه، مثال د مړي ذکر ورکو. څنګه چې مړي د الله ذکر نه کوي نو د څه دیم مړي دي، او ژوندې ورته ذکر وي. څنګه چې ژوندې وي د الله ذکر کوي نو د سیدم د الله څخه کوي ذکر کوي. دلته د مؤمن مثال د ژوندو سره ورکو او د کافر مثال د مړو سره ورکو. وجه دا ده چې مړی ته اورول کې مړی ته اورول کې اوس مړی اوري کنه اوري خدا هر چا ته پته ده. هغه اوریدل ته مړی ته نشي کولای چې هغه مړی ته پیدا ورکی یا مړی کی تاثیر کی یا ول صنف ورکی. دا هر چا ته پته ده. مړی داسې اوریدل نشي کولای چې هغه څه پیدا ورکی، څه پیدا ورکی یا دا هغه لپاره څه مفید او مؤثر او نافع ثابت شي. داسې اوریدل مړی نشي کولای. نو دا غشان دا کافران دي. وی دا کافران په خپل کفر باندې دومره کلک شوی دي، په خپل شرک او کفر باندې پیغمبر علیه السلام ته الله پاک وی چې دې مثال د مړو دی
تدې ته نشي اورولې وما انت بمسمع من في القبور وې ته نشي اورون ته نه اورون کې هغه چا چې په قبرونو کې دي د عام مړي سره مثال ورنکړه دا هغه مړي سره مثال ورکړه چې په قبر کې دي تاکید ته اشاره چې په خپل شرک او کفر دومره پاک شوی چې تدې ته اورول نشي کولای نو کوم اورول دي مراد دي اسماع نافع ته مراد ده هغه اورول چې هغه نفع ورکی څور کی نفع ورکی یعنی داسې اورول ته دي کافرانو ته نشي کولای چې دې لپاره مفید مؤثر او نافع ثابت شي او دا حقیقتو د دې وجه نه مفتی شفیع رحمت الله علیه وایي چې د دې آیتونو تعلق د سماع الموت سره نه دی مړی اوري یا نه اوري دې سره دې تعلق نشته ځکه د مشاهدین دا خبره ثابته و چې پیغمبر علیه السلام به کافرانو ته دعوت ورکو تبلیغ به هم کو او دام په مشاهده کې و چې هغه د پیغمبر سره خبره اوریدمو بیا هم الله پاک وشت دې د نشه اورولې څه مطلب یعنی هغه اورول ورته نشي کولای چې دې له فائدہ ورکړي دې فائدہ ورکی وما انت بمسمع من في القبور نیتو اورون کې هغه چا چې په قبرونو کې دي د سماع الموت مسله په سورې نمل کې تیر شوی نو عبد الله استاد بدر تویلی او په سورې روم کې تاسو ته ما ویلو سورې روم چې کله ختمېدو نو په اخر کې سماع الموت مسله په تفصیل سره تاسو ته ما ویلو نو تاسو ته یادي نو که یادي نو دوباره ویم نو دا تحصیل له حاصل تحصیل له حاصل له کو یې رکړې ویني چې بیا به یې راکې نو بس پرې ویل و ان انت الا نذير او نیت مگر يرون کې پدې کې الله جل جلاله پیغمبر اسلام ته تسلی ورکړي چې ته صرف نذیر ته صرف سي نذیر یعنی د کافرانو ته د کافران د جهنم د اور نه یره ستا صرف دغه ذمہواری ده چې دیتا د جهنم د اور خبر وکا دیتا د الله د عذاب او د الله د پکړ خبر وکا چې الله به تاسو له عذاب درکې کې تاسو د خپل خبرونه وانه وړي دي بس دا ستاسو ډیپټي ده دا ډیپټي ستانه ده چې ته په دې په هدایت باندې راواله یعنی په هدایت باندې راوستل نه راوستل د زمان وظیفه او ستا وظیفه صرف ابلاغ ده زما خبره دي تر رسول پیغمبر اسلام ته تسلی شو پیغمبر اسلام ډېر زیات خپه کېدو چې هم به دعوت ورکو دا غي باوجود هغه رد عمل بسو دا غي الټو دعوت به قبول نکو او الټه به خبرم کولې نو پیغمبر اسلام ته په دې کې تسلی میلاو شو ان انت الا نذير نیت مگر نذیر پیغمبر يرونکه ان ارسلناک یقینا تمنلی گله ارسلناک منگلی گله ته بالحق په حق سره بشیرا زیر ورکونکه خوشخبری ورکونکه مؤمنانو ته ونذیرا او يرونکه کافرانو لرا و ام من امه او دا خبره چې کافران کوي چیرې دا پیغمبر علیه السلام چې کوم خبره کوي دا ځان نه کوي نو دا غلطه خبره ده ځکه چې دا یو امت نه تیر شوی چې په هغه کې موږ پیغمبر نه دی لګلې یعنی په هر امت کې موږ پیغمبر لګلې دي او هغه ته همدغه حق خبره موږ کړې ده او هغه مخالفت هم کړې و ان من امتنا او نشته هیڅ یو امت هیڅ یو ډله الا خلا فيها مگر تیر شوی پاغي کې نذیرونو پیغمبرو نو دلته صرف نذیر راوړو بر بشیر تیر شو د دې وجه دوباره بشیر رانوړو او بل نذیر صرف ذکر راوړو په نذیر کې انذار د انذار ول انذار کې تخویف ته او د تخویف درجه په بشارت باندې اوچته ده ځکه تخویف کې دفع مضرت ته او په بشارت کې جلب منفعت ته او دفع مضرت په جلب منفعت باندې مقدم دي خبر باندې راسي و ان یکذبوک او کچری نسبت د دروغ کې دي تا و ان یکذبوک کدی تکذیب کیستا و ان یکذبوک کدی دروغ غنیتا فقد كذب الذين نو په تحقیق سره نسبت د دروغ کړو هغه خلکو من قبلهم وړاندې د دوینا ان پیغمبر اسلام ته الله پاکو چې تخفکیګمو دي تا د نسبت د دروغ کوي تا دروغ غني ته ساحر او مجنون وي نعوذ بالله نستانه مخکې ما پیغمبران لګریو نو د دین وړاندې چې کوم د دې پلانانو نو غیبم داغي تکذیب کو داغي به سکو تکذیب به کو جاءتهم راغلی دي ته رسولهم پیغمبران د دوی بالبينات واضح دلائل سره واضح دلائل سره موسی عليه السلام له عصا دا غینه بخپل اجدها جوړ شو ید بيضاء لاس په دې کې خو چې داسې به نور نه تیز رڼا به کوله عیسی علیہ السلام له مائده من السما د اسمان نصر نازل شو
دسترخوان نه نازل شو داسې من او سلوا به پراتو نو قسمه قسم معجزې پیغمبر اسلام ته پیغمبران الله عیسی علیه السلام به مړي ژوند کول برګي مرض چا سرم علاج نو هغه معجزه ورکړي الله پاک نو دا شان پیغمبر علیه السلام الله قسمه قسم معجزې ورکړي دي نو راغلي دي ته پیغمبران د دې بالبينات په واضح دلایل سره واضحه دلایل سره مراد ته عقلی دلایل نه کم دلایل عقلی دلایل وبالزبر او په صحیفو سره مراد ته دلایل د وحی دي دلایل د وحی دلایل ته مراد دي وبالزبر او په صحیفو سره لکه صحف ابراهیم صحف موسی او صحف ابراهیم او سوره اعلی کې ذکر دی چې موسی علیہ السلام له الله صحیفه ورکړي ابراهیم علیہ السلام الله صحیفه ورکړي وبالزبر او په صحیفو سره وبالکتاب المنیر او په کتاب روحانه سره لکه داوود علیہ السلام له کتاب ورکړ زبور عیسی علیہ السلام له کتاب ورکړ انجیل او بلکم پیغمبر موسی علیہ السلام له کتاب ورکړ تورات او پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له کتاب ورکړ قران مجید ثم اخذت الذين كفروا او بیا وي مونږونی ول کسان کفرو چې کفر کړو نو کفر بسلور قسم دي کفر جحود کفر انکار کفر نفاق کفر عناد دلته د کفر عناد مراد ده دا ډومبي درې کفرونه کوي انسان اختیار کی الله ورته سنوي په دنیا کې ته الله سنوي کفر عناد چې څوک اختیار کی نه په دنیا کې الله سزا ورکړي کفر عناد دی ته وي چې کله دا کافر د اهل حق صراحتا مخالفت شروع کی یو غسړی کافر دی بس په خپل عمل کې مبتلا دی دې سره کار نشته دی څوک حق ته دعوت ورکوي څوک نه ورکوي خبر رسي او بعض کافران داسې دي چې د هغې اهل حق ته بډې والی دي هغې ته به مقابله کې ولاړ دي مخالفت شروع کړی لکه څنګه چې د پیغمبر سره په زمانه کې بعض کافران داسې په خپل کفر باندې بس خوشاله او اهل حق ته هیڅ قسمه هغې نه مخالفت کو نه د هغې څه کو موافقت کو او بعض کافران داسې چې هغه بالکل پیغمبر علیه السلام مخالفت ته بډې والی لکه ابو جهل عتبه شیبه نور څومره غټ کافرانو هغه بالکل مقابله ته ودرېدل چې مقابله ته ودرېدل نو الله ول سزا ورکړه دغه کفر عناد دی چې د اهل حق مخالفت شروع کی او مخالفت باندې بیا الله خفه کیږي ځکه الله پکې من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب زما دوست څوک د دشمنی اراده وکړي نو ګورې زه ته به د جنگ اعلان کوم او د پیغمبرانو غټ اولیاء شته دي نشته دي نو بیا دا شان د پیغمبرانو چې کوم د پیغمبرانو میشن چاره هغه میشن کې لګیای د پیغمبري دعوت چلی علما شو علما اهل حق علما حق طلبه حق نو چې سید پیغمبر اسلام په میشن باندې په صحیح طریقه رواني نو دغه خلکو مخالفت هم ګوره داسې مخالفت ته لکه سړی چې د پیغمبرانو مخالفت ځکه العلماء ورثه الانبیاء ثم اخذت الذين نو الله پاک بیا مونږونی ول کسان کفرو چې کفر کړه کفر عناد نو فكيف كان نكير نو تاو کته سرنګو عذاب زمونږه جل الله جل جلاله کلام دی الله یو شاعر دی په مثنوی شریف کې یو شعر دی وای درسخن مخفی منم چوبوی گل در برگ گل هر کې دیدن میل دارت درسخن بیند مرا وای ز په خپل کلام کې داسې پټه ما لکه څنګه چې د ګل خوشبو د ګلاب په پاڼو کې پټه ده د ګل خوشبو د ګلاب په پاڼو کې چې څنګه پټه ده وای دا شان ز په خپل کلام کې پټه ما کو څوک مالی دل غواړي نو زما په کلام کې ما وویني سبحان الله وای کړه نو خپل شعر مې ته وتا سبحان الله یا د بل شعر نه هم الله جل جلاله د عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین یو پیرا ترجمه